خبریال باید بېطرفه وي. چیرې پر یو چا باندې ظالم ظلم کړی د هغه په خلاف باندې مظلوم څه نشي کولی، لیکن دا د مظلوم اواز دی میډیا دی مطلب باید دومره آزاد دی د ظالم د زوره څخه دی مطلب باید د لالچ څخه د نور شان څخه دی باید د دې مظلوم اواز در حکمرانو پرې ورسوي چې هغه حکمران بیا د ده چې کومه ستونزه ده یا کوم ظلم پر ده سوی دی هغه باید لرې کړي له ده څخه. سلام درنو لیدونکو، زه سمیع الله غفران یم او تاسو ځانګړې ادبي مرکه ګورئ. په دغه مرکه کې موږ د ادب د اسمانه ځلانده ستوري در پیژنو. په لړ کې نن د چمن د سیمې یو تکړه ژورنالیست او لیکوال او همداراز شاعر هم دی. تاسو له نامه سره ډېر اشنا یاست. ښاغلی احمد ظاهر صاحب در پیژنو. احمد ظاهر صاحب ستړي مه سئ. خیر اوسې، مننه غفران صاحب، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. احمد ظاهر صاحب څه لامل سوله چې تاسو خبریالۍ ته مخه کړله؟ لامل خو داسې و چې غفران صاحب له ټول څه زیات چې کوم وخت موږ خپل درس وایي، خاص کر د 12 صنف څخه مخکې چې کوم وخت موږ د 10 صنف کې وو، له هغه وخته څخه ما د پاکستان د کوم د ژورنالیزم چې کوم ژورنالیستان دي ما د هغو کوم کالمان ډېر کتله. په هغو کې تر ټولو زیات ما د جاوید چودري کالمان کتله. نو هغو کالمانو زه ډېر دې شي ته وهڅولم چې زه باید یو داسې کار په مخه واخلم چې په هغه کار کې زه د خپل قام خدمت وکړم. د ده انداز طریقه ماته ډېر خوند راکوي او ما دا فکر وکړي چې پر دې لاره که زه ولاړ سم نو زه خپل قام ته څه کولی سم. او کله مو دغه کار پیل کړی دی عملاً له نن څخه 2 کاله مخکې په 2018 کې په اخرې کې. د کومې رسنۍ سره کار کوئ رسما؟ تر اوسه خو مې نه دی کړی، یوازې د ورځپاڼې سره مې کاوی. بس هغه بیا چې کوم وخت د پوهنتون درسونه مې شروع سوله بیا مې دې ته خدای پامانۍ ووایي او بس اوس په خپلو درسو باندې اوس بوخت یم. احمد ظاهر صاحب یو خبریال باید څونه بېطرفه وي د هېڅ چا اړخ ونه نیسي؟ خبریال خو یې باید بېطرفه، هر خبریال مطلب داسې وي چې باید د ده په یوې خبر کې هم یا د ده د خولې سره راوتلي په یوې لفظ کې هم د ده په لیکل سوي یوې لفظ کې هم توري کې هم باید د خبردارۍ چې کوم د طرف اثر باید نسي ښکاره. ځکه که چیرې د ده د یوې توري څخه د ده د یوې لفظ څخه یو څوک دا وارزوي چې دی د فلانکي پر طرف باندې دی، بیا دی خبریال پاتې نسو، بیا دی د هغه طرف والا ترجمان پاتې سلو چې مطلب دی د هغو ترجماني کوي. په دې وجه باندې په خبریالتوب کې تر ټولو اهم شی چې دی هغه دا دی چې ته به کوم وخت خبریالتوب کوې، رپورټ جوړوې، خبر جوړوې، ته باید په هغه کې بېطرفي ولرې. او تاسو د ډیورنډ پر ذکر شي په دغه غاړه کې خبریال دلته خبریالي کوئ، د افغانستان او د پاکستان ژورنالیزم څنګه سره ارزوئ؟ کوم توپیر لري؟ ډېر توپیرونه شته. توپیرونه په دې باندې شته، یو خو پر لو سطح باندې دی. اصل کې داسې دی چې کوم دې غاړې ته د سیمې دې غاړې ته چې دی زه صرف د خپلې سیمې ذکر درته کوم، خاص کر دورې تر کوټې پورې ولاړ شه، در لرلایي در ژوب در دې علاقې پورې ولاړ شه او دورې بیا تر کندهاره پورې ولاړ شه. په دې صورت کې ورته وګورو هغه خواته زموږ ډېر ورونه چې دی هغه لګیا دي په خپلو مورنۍ ژبو باندې خپل وطن ته کار کوي او د خپلې علاقې او د سیمې ستونزې را برسېره کوي چې د حکومت ورته پام سي، د خلکو ورته پام سي او هغه ستونزې حل کړي. البته و دې خواته مشکلات موږ ته دغه دي چې موږ خپله مورنۍ ژبه نه لرو. د مورنۍ ژبې چې کوم ټیویان دي یا تلویزیون دی یا مطلب ورځپاڼې دي دا شی موږ دلته نه لرو. په دې وجه باندې چې کوم موږ د بل په ژبه باندې خاص کر لکه په اردو باندې یا په انګلیسي ژبه باندې کوم رپورټینګ چې د دې کېږي هغه زموږ خلکو ته ډېر مشکلات دي. مشکلات بل په دې هم دي چې کوم د پاکستان چې کوم غټه میډیا ده پر لوړ سطح میډیا چې ده هر ټي وي چې راواخلي، هر تلویزیون چې راواخلي، چینل چې راواخلي، هغه زموږ د دې علاقې و ستونزو ته دومره پام نه ورکوي، دومره وخت نه ورکوي، پاملرنه نه ورته لري. البته و هغه غاړې ته که مازې الهه ښه شی وسي هغه علاقه خپل د وطن یې بولي نو د کابل چې کومه میډیا ده یا کوم دغه دی هغه په ډېر ښه انداز باندې هغه خبر نشروي او پر هغه باندې بیا وروسته اکشن اخیستل کېږي. درنو لیدونکو، زموږ سره دم ګړی د چمن د سیمې وتلی خبریال او ژورنالیست ښاغلی احمد ظاهر صاحب میلمه دی. د نوموړي سره به د ده د ژوند په اړه بېلابېلې پوښتنې لرو. نوموړی په ښار کې هر ماشوم او هر وګړی پېژني. احمد ظاهر صاحب د خبریالۍ تر څنګ شاعري او لیکوالي هم کوئ، د ادب سره هم تړاو لري که نه؟ د ادب سره تړاو خو هر داسې لکه هر پښتون چې زیات تقریبا لري چې تعلیم لري، بیا خاص کر په اوسنۍ حالاتو کې
یو وخت کې داسې و زموږ خپل کور زما ورور ذوالکرنین باچا شاعر دی کتابونه ډېر د شاعري ده هم راوړل د هغه څخه وروسته بیا زموږ ډېره مینه ورسره پیدا شوه اوس یې د ډېر زه راوړم کور ته چې کوشش مې وسي یو وخت کې مطلب ورسره شوق مې ولرلو چې مطلب زه هم کوشش وکړم یو شعر یې څه ولیکم څه مې ولیکه بس بیا برته چې خپل درسونه مې پیل شول بیا مې برته دې شي ته خدای پاماني ووایي وجه دا وه نه سره کېدله دا و خپل درسونه راڅه پاتېدله خپل درسونو ته مې دوام ورکړي او دا شی او هغه څه چې مو لیکل دي اوس مو یاد دي یا ځکه هغه مې بس په هغه وخت کې ولیکله بس صفري مې شوله له وجه دا وله چې اوس کوشش هم کوم چې رایاد یې نه کړمه ځکه همداسې نه وي چې بیا مې توجه له خپلو درسو څخه و هغه خواته ولاړ شي او امازید صاحب ادب او خبریالي کوم تړاو سره لري ډېر تړاو سره لري ادب تر ادب کې چې دی زیات کار موږ ګورو چې کم وخت ادب مطلب هغه کې شاعر چې مطلب د هرې دغه شعبې چې کوم په ادب کې راځي خو بیخي لوی غټه شعبه د ډېر غټ فیلډ دی د هغه د هرې شعبې سره چې تعلق لري هغه مطلب د لفظو جادوګر نو کوم وخت که چیرې یو خبریال د ادب سره تعلق نه لري تړاو نه لري دی هیڅکله داسې نشي کولی چې دی چې کوم وخت دی خبر جوړوي یا خبر یا کالم یې شی لیکي یا خبر مطلب یو چاته خبره لیکي یا یو شی لیکي چې دی د لفظونه هغه رقم سره جوړ کړي دا د ادب اثر به یې پر دې خبریال باندې چې دی کوم وخت دی لفظونه لیکي نو هغه لفظونه به بیا د هغې جوړ سره خوري البته که چیرې دی د ادب سره تړاو نه لري دی د ادب نه څاري یا ادب پسې دی ځي نه نو هغه خبریال به خبریال یي خو البته کوم وخت دی خبر جوړي خبر به د هغې د معیار مطابق خبر نه وي او امازید صاحب زما د معلوماتو اړوند تاسو د لیکوالۍ شاعري او د خبریالۍ ترڅنګ ناولنګار هم یاست ناول هم لیکئ کتاب مو چاپ شوی دی د ناول یو وخت کې بس کوشش وکړي خاص کر د کرونا چې راغله چې درسونه مې د پوهنتون د اولني کال هغې پای ته ورسېدل نو چې کور ته رالم دغه و بس د مطالعې ترڅنګ مې بس یو ناول ولیکئ هغه مې دوه درو ملګرو زموږ استاد د شهر د چمن هغو ته ورکړي چې مال پر هغه باندې لږ کره کتنه وکړي که چیرې مال د چاپېدو ولو بیا به چاپ کو او له هغه څخه وروسته بیا مې دویم دانه راشو کړي خو بیا هغه څخه وروسته بیا روژه راغله او بیا پرلت راغلی بس په هغه باندې سره بوخت شولم او کوم نوم ورته غوره کړی دی کتاب ته هغه اول په کتاب چې ولو چې مطلب روسته را نه چاپ شوی بس دغه مې لیکلی دی فصل اوښکو نوم یې و فصل اوښکو او امازید صاحب په چمن کې د چمن ولس شاوخوا 2 میاشتې د سپین بولدک او چمن د لارې د تړل کېدو په غبرګون کې پرلت ووهه او تاسو شپه ورځ پر ځان یې وکړه دغه پرلت خبري کوشش مو وکړ څونه د خوشحالۍ احساس مو کاوه او په دغه کار کې کومه ګټه هم نه وله تاسو به د شپې هم هلته واست د ورځې به هم هلته واست ټول وخت مو ورکړی ولو د څه لپاره دونه قربانۍ دونه تکلیفونه د وطن لپاره څومره خوشحالي چې په دې پرلت کې یعنی مطلب داسې وله چې خلکو ته مطلب امید به ولو د خلکو مطلب د روزګار چې کومه دروازه ول هغه خلاصېدله و خلکو ته یا چې کوم مسافر زموږ تلل راتلل یا رشته داران چې مطلب دی خوا هغه غاړې ته یا مطلب داسې و لکه تا چې د دوو وروڼو دغه سره ورکوله نه نو څومره خوشحالۍ احساس چې موږ کوی کیدای شي د دنیا په هیڅ کې مطلب دونه خوشحالي زه نه کم پیدا د کوم وخت چې بیا خاص کر دروازه خلاصېدله د هغه تر څنګ چې کوم ته ما ته وایي چې په دې کې تا څه لپاره کوله چې لپاره کول د وطن لپاره ناکامورا یو وخت یو ډېره ښه خبره کړې وله چې دی په ننګرهار په خپل علاقه کې چې کوم وخت د افغانستان په دغه کې دی لګیاو نو ده هغه سړي ته دا وویله یو سړی ویل چې مطلب مازدګر کار یې خلاصوی و چې ده په فاونډیشن کې ورسره لګیاو هغه ورته ویلي چې بس زه بالا زما وخت پرس و زه بالا دغه ځم زما پیسې راکړه باره ناکامورا ورته ویلي وه چې دومره کار دي د پیسو لپاره د 8 ساعته وکړي 1 ساعت خو د وطن لپاره کار وکړه نو موږ دغه کوم کار چې کوو موږ د وطن لپاره کوو موږ ویل چې زموږ د وطنوالو ستونزې حل شي باید او کومه خاطره ترې لرئ له پرلت څخه د خلکو د غبرګون سره مخ شوي یاست یا له ښه یا له بد غبرګون سره له ښه سره بیخي ډېر څه وي البته دومره ډېر څه وي چې بیخي ډېر کور یې ودان خلکو ډېره مینه راکړله او ډېر څه راکړله موږ دومره کار نه و کړی نه دومره موږ څه کړي وله دا د وطن کار و باید د وطن هر وګړي کړی ولی او وایي کوي هم هر ځوان وکړي هر سپین ږیری هر ماشوم هر ځوان در خپل وسه پورې برخه کې واخیستله خو بیا هم کور یې ودان دی موږ ته ډېر ښه مینه راکړله بدې خاطرې خو خامخا په وطن کې راځي خبرې به په موږ پسې هم سوي دردانده پورې چې باقاعده زموږ مطلب کردارکشي هم په دا کې وسوله مطلب له دې دپاره چې کوم وخت د پرلت د ګډونوالو ترمنځ یو کوچنۍ غلطفهمي سره راله نو بیا وروسته بیا دا خبره راله چې دا ګرده ته یې ولاست بیا موږ خو داسې دی خدای چې دی هغه خپل نیت د انسان هغې ګوري دغه ته ګوري عمل ته په زړه باندې خدای چې دی هغه خبر دی چې موږ تر کومه حده پورې
په دې کې خپل اخلاص کوئ کوم شی کوئ خدای له دې شکر خبرې هم برته سره حل شولې برته ګرده سره کښېناست. او ستاسو یو ریپورټ چې په ټولنیز رسنیو کې اوس هم لاس په لاس کېږي او ډېرو کسانو کتلی دی پر پوله باندې افغان مسافر بند پاته دي ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او تاسو په نیمه شپه کې ورغلي یاست د هغوی خبرې کوښښ مو کړی دی پر هغوی مو ریپورټ جوړ کړی دی بیا تاسو یو ځل بیا د خلکو له مینې او ولولو سره مخ سواست د دغه ریپورټ کلش کیسه وکړئ چې دغه څنګه پیښه وه چې تاسو په څنګه ولاړاست دغه ریپورټ مو څنګه جوړ کړ؟ رپورټ لکه د نن د هفتې ورځ دغسې ورځ وله چې د پاکستان لخوا دا نوټیفیکیشن رالی یا کوم سرکاري حکم چې دی هغه رالی چې د هفتې په ورځ به مطلب خلک ایله کېږي نو له کراچۍ کوټې له لرې لرې سیمو څخه ډېر خلک چې د هغه راغله دلې زموږ افغانان ورونه غوښتل یې چې واوړي خو لیکن البته داسې و چې مطلب دوی یو ډېر څو محدوده کسان ایله کړي وو په دا ورځ باندې نور نه وه بیا چې کوم وخت دغسې ماښام سولو یو ملګري ما ته حال راکړي چې دلته داسې خلک ناست دي ماښام ولو زه ولم یو بل ملګري نو ماښام لمونځ مې وکړې بیا ورغلو له هغو سره مې ولیدله که څه هم هلته موږ ته هېڅ اجازه نه وله چې موږ ویډیو وکړو بیا موږ کوښښ وکړو په پټه مې څه ویډیو شی مې وکړه دې خواته رالو خلک مې بیا خواته راوغوښتل او د دې ستونزې مې مطلب په ټلیفون کې ریکارډ کړلې او بیا مې راوړلې د خلکو مخ ته مې کښېښولې چې زموږ د خلکو پر دغه باندې دغسې حال دی تاسو داسې وکړئ دروازه مه ورخلاصوئ مه دی ایله کوئ دومره وکړي د چمن د خلکو څخه موږ دا غوښتنه په هغه ویډیو کې کړې وله هغه رپورټ کې کړې وله چې تاسو راسئ دوی کور ته بوځئ خو بس بیا د خدای کارونه بیا نور څه دي هغه شی بیا زموږ ویډیو بیا تر دلې د چمن تر کوم اف سی چې کوم دی د هغه در مشر رسېدلی و د هغه ځګې څخه بیا د کوټ چې کوم آی جي اف سی دی د هغه ځګی پر رسېدلی وله او هغه ځګی څخه بیا مطلب په هغه نیمه شپه باندې یو دغه ځانګړی حکم راغلی و او چې مطلب دی بیا ټول ایله کړي وله مطلب برکت ستاسو د ریپورټ و نه دا ټوله د خدای کار ولو ټوله دغه ولو بس موږ سبب یې ستاسو ریپورټ تاسو ورته ویلی سي دا خو البته دا ټوله د خدای یو خاص فضل و چې اوس ښاغلی احمد ظاهر په خبریالۍ کې د کوم خبریال له انداز له غږ او له خبرو څخه اغېزمن سوي یاست متاثر سوي یاست چې ډېر خوند درکوي هسې خو هم ټول مطلب هر خبریال چې تر یو ځای پورې رسېږي خامخا ډېر همت یې کړی ډېر محنت کړی دی هر خبریال موږ ته د قدر او احترام وړ دی د هر یوې انداز خبرې ډېر ښه خوند کوي خو بیا هم په ټول زیات کې د داود اعظمي خبرې او د ده انداز او د ده د ګایدلو انداز د ده د پوښتنې کولو انداز ډېر خوند راکوي کوم اړیکه ورسره لرئ تر اوسه خو مې نه درسره البته په ټویټر کې مې کوښښ کړی دی چې اړیکه ورسره پیدا کړم یو دی او یو خدای نور ناصر دا دواړه د بي بي سي خبریالان یو د بي بي سي د بي بي سي پښتو راډیو مشر دی او بل په اسلام آباد کې د بي بي سي خبریال مطلب دغه دوه ستاسو زیات خوښېږي ها انشاءالله خدای مهربانه دی په راتلونکي نږدې ورځو کې به ورسو اړیکه به ورسره ونیسو ورسره وبوینو او په راتلونکي څه پلان لرئ احمد ظاهر صاحب غواړئ له کومې رسنۍ سره کار وکړئ په کومه برخه کې کار ورسره وکړئ د ویان په توګه غواړئ کار وکړئ که نه د یو ریپورټر د یو راپور وړاندې کوونکي په توګه باندې دا خو هغه وخت دی دا خو مخ ته ګورو تر څو چې پله زما خپل درسونه پای ته نه رسېدلي زما درسونه اوس فلحاله په بلوچستان یونیورسټي کې تقریبا د ماسټري هغه صرف اخر څلورم سمستر پاته دی هغه هم تقریبا انشاءالله دا اوس 12مه میاشت کې پای ته انشاءالله رسېږي له هغه څخه وروسته بیا خپل ځان ته ګورم انشاءالله نیت خو مې داسې دی چې پلا ام فیل او بیا پی ایچ ډي وکړم په دغه ژورنالیزم کې ولاړ سم که چیرې له هغې خوا څخه مطلب پلان مې دا هم ده سته که چیرې مطلب در دې مطلب در دې دوه ماته په بله ښه رسنۍ کې د کار کولو موقع پیدا شولل بیا هغه ته ولاړ سم هغه بیا څه وخت وځنډوم د ژورنالیزم په کومو برخو کې تاسو غواړئ زده کړې وکړئ پر مخ ولاړ سئ تر ټولو ما خپله داسې دی چې مطلب زه باید له خلکو سره دا چې کوم په د اردو ژبه کې انکر پرسن ورته وایي یا مطلب ټاک شو چې ورته وایي په انګلیش کې مطلب زه خپله غواړم چې دغه شی مطلب تودې خبرې تاوده باسوره نور مجلسونه دا رقم مطلب وکړم زما خپل یو مجلس پروګرام هم مطلب زه تېر 2 کاله څخه مطلب کوم هم له دې دپاره چې مطلب یو خو د علاقې ستونزې رابرسېرې سي او بل د خلکو نظرونه باید پر دې ستونزو باندې خلکو ته نور ته وړاندې سي ښکاره سي او بل تر دې تر څنګ درېیم مقصد مې دا دی چې زه باید لږ تجربه په دې شي کې حاصله کړم ځکه زما راتلونکی مقصد هم په دا شي کې دی یو خبریال څنګه کولی سي چې چټک خبر خپور کړي دی باید اړیکه ډېره ولري دی باید له هر چا سره اړیکه ولري دی باید د چا څخه خوابدی نه سي دی باید داسې سي لکه د ټولې ټولنې دی سي دی باید مطلب کوشش وکړي د وزیر سره هم باید د رابطه وي د یو لیویز والا سره هم د رابطه وي د یو پولیس والا سره هم د رابطه وي د عسکر سره د باید رابطه د شهر د سپېژیري او د تورژیر سره د باید رابطه وي ځکه د شهر په هر کونج ته دی نسي تللی لیکن د شهر په هر کونج کې خلک شته که د هر چا سره رابطه وي چې د شهر په کونج کې هېڅ یو شی اوسي دی د سي حال ورسره کولی شي هغه ده ته پوره معلومات ورکولی
رسولی شي نو دی به بیا د ټولو زیات ژر او هغه معلومات تر خپلې کومې ادارې پورې چې دی هغه رسولی شي. امازیر صاحب مرکې وروستۍ شېبې دي ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ. فقط 2-3 پوښتنې پاتې دي خو یوه خبره دا ده چې خپل شعر خو نه لرئ یا نه راسره شریکوئ یا مو نه دی یاد د بل کوم چا څو بیتونه که راسره شریک کړي لیدونکي حتما په تمه دي چې ستا له خولې شعر واوري. شعرونه خو ډېر دي مطلب داسې دي چې موږ خو دومره په ذهن کې زیات نه ساتو بس کوم د دې یو بیت هغه مطلب کله ناکله دومره خوند راکړي چې بس همیشه مې داسې لکه پر ذهن باندې چې ثبت سي. شعرونه خو مطلب ډېر دي رحمان بابا دغه د پاتې سو تر هغه لاندې مطلب بیا خو نه خوشحال و حمید بابا دي تر هغه لاندې مطلب په دا اوسنۍ شاعران کې چې موږ مطلب خپله زه خپله ګورم دغه 2-3 شاعران دي بیخي ډېر زیات څارو یو لکه درویش درانۍ کاروان و بسمل و دغه شاعران چې دي جهاني. نو اوس په دغه شاعرانو کې د کوم شاعر شعرونه بیتونه راسره شریکوئ؟ یو بیت په صرف سره شریک یم درویش دراني یو بیت ماته په ډېر خوند راکړی دی مطلب له وخته څخه هر ځای بس دغه کوم ول په موټي کې د باندې وساتلم وخته دا څرګنده نه شوه کاڼی که غمی یم دغه شی مطلب زه زموږ د ټولنې و ډېرو ځوانانو ته ګورم زموږ په ډېرو ځوانانو کې صلاحیت شته خو البته وخت دغه موقع نه ورکوي چې دغه د ځان څرګنده کړي چې اوس دی کاڼی دی که غمی دی هېڅ کاڼی هېڅ ضایع سي لیکن د هسې کې ټوله غمیان دي او درویش په خپل دغه کې چې د وخت ظلم او جبر یې ډېر زبردسته انداز کې انځور کړی دی. زه دا وایم چې مطلب زموږ د علاقې او سیمې هر ځوان واقع غمی دی لیکن لکه څنګه درویش چې په خپل شعر کې دغه کړی دی نو په دا وجه باندې دا شعر او مزیر صاحب ستا خبریالي په چمن کې کوم اقتصادي ګټه نه درته لري ځکه یوازې تاسو ویل چې موږ له وطن لپاره کار کوو بل کوم څه نه نو کوم خپله شخصي دنده لرئ چې خپل هغه د چا خبره پیسې وګټئ د خپلو ماشومانو لپاره د خپلو کورنۍ غړو لپاره کوم بله شخصي تر اوسه خو نه لرم تر اوسه خپل درس وایم تر اوسه په خپلو درسو باندې بوخت یم چې له درسو څخه خلاص ولم بیا به البته و دې لارې ته ګورم. او د خبریالۍ تر ټولو ترخه خاطره مو څه ده؟ د خبریالتوب تاسو ډېر دردولي یاست ډېر کړولي یاست هم دا خاطره وله چې مطلب داسې دي بعضې وختونه داسې یي هغه دا شی ولي چې مطلب ډېر وختونه داسې راغلي دي زموږ په وطن کې ظلم یې دی په خپلو سترګو باندې لیدلی یې زموږ له خپلو پښتنو سره د دې علاقې د خلکو سره ظلم داسې لیدلی وي خو البته د ډېرو ناچاریو د ډېرو له وجې څخه چې خلک مطلب بیا موږ ودې شي ته نه پرېږدي یا نه د ښي چې موږ هغه شی میډیا ته راوړو رسنۍ ته یې راوړو دغه شی ما تر ټولو ډېر دردوي. او تر ټولو خوږه خاطره مو؟ خوږه خاطره مې بس هغه یوه وله بس د هغه ورځ څخه بیا ډېر خوشحالۍ احساس کوم په هغه غړي خو مې بیخي ډېر خوشحالۍ احساس کوي چې هغه افغانان ورونه په هغه شپه باندې ولاړله ډېر خوشحاله شولم او ډېر. او مزیر صاحب تاسو هم ځوان یاست نور ځوانانو ته څه پیغام لرئ باید دوی څه وکړي دوی څنګه کولی شي چې پرمختګ وکړي څه پیغام ورته لرئ؟ پیغام دا دی ټول موږ باید وطن ته کار وکړو زموږ وطن موږ ته ډېر زموږ ځوانانو ته ډېره اړتیا لري خاص کر هغه هنرمندو ځوانانو ته زموږ ځوانان باید په نن وخت کې خاص کر پر فیسبوک خاص کر بیا پر پبجي ګیمو دا رقم نور شیانو باندې یا د پیسو په شو کې باید ولاړ نه سي ځکه دا ارزي شیان دي ټول ارزي شیان دي البته هنر باید زده کړي علم وکړي تعلیم حاصل کړي مطلب وجه دا ده که دی علم حاصل کړي دی تعلیم حاصل کړي دی یوازې نه چې په خپل کور به رڼا راولي دی پر کلي رڼا راولي چې په هر کلي کې مطلب د یوې څراغ پر ځای باندې 10 بلپان لګېږي 10 څراغان بلیږي نو څومره رڼا به وکړي نو دا رقم که د ټوله شهر د هر کونج څخه د هر کلي څخه 10 ځوانان راوځي د 10 پر ځای 10 راوځي د 10 پر ځای 100 راوځي شکر ماشاءالله په هر کور کې اوس ډېر ځوانان شته نو دا زموږ وطن زه دی فکر کوم چې ډېر ژر به انشاءالله که خدای کول له دغه تیاریکیو څخه بیا ووځي. امازیر صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله په دونه بوخت وخت کې مو وخت راکړ ځانګړي ادبي مرکې ته حاضر سوه زموږ سره مو د ادبي خولو تر څنګ د خپل کار په اړه وغږېداست خدای مو شاد لره ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ هر وخت راسئ هر وخت. درنو لیدونکو دا و د سیمې تکړه شاعر به هم ورته ووایي او دې تر څنګ تکړه خبریال او ژورنالیست ښاغلی حمدظاهر صاحب چې زموږ سره یې خواله درلودل د ځانګړو ادبي مرکو دغه ځانګړې لړۍ دوام لري په ترڅ کې به یې ګڼې ادبي څېرې او د دې تر څنګ د حمدظاهر صاحب په څېر تکړه ځوانان در وپېژنو.